تادین خان نن ورځ د طالبانو چل او دوکا ټولو افغانانو ته ښکاره کړه. طالبانو څنګه له افغان حکومت سره چل نه کار اخیستلی دی. طالبانو تازه څه کړي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو لخوا خوشي شوي بندیان ټول ملکیان دي. د کندهار ولایت امني قمندانۍ وایي چې د طالبانو لخوا خوشي شوي بندیان حکومتي سرتیري نه دي. وروسته له هغه چې پرون یکشنبه د روانې اپریل میاشتې په 12مه نیټه حکومت د طالبانو درېیمه جوپه بندیان خوشي کړل، طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په کندهار کې د حکومت 20 تنه بندیان خوشي کړي دي. خو تازه د کندهار د امني قمندان جنرال تادین خان وایي چې یاد شوي کسان ملي وګړي دي. تر دې وړاندې کله چې د امریکا او طالب اروپکو ترمنځ د سولې لومړنۍ توافقنامه لاسلیک شوه، طالبانو د 1000 بندیانو د پوره کولو لپاره په مرکزي ولایت وردګو کې شاوخوا 50 ملکي وګړي نیولي وو. کله چې ولس له طالبانو څرنګوالی وپوښتل، دوی ورته ویلي وو چې یو څه وخت وروسته به د طالب بندیانو سره تبادله کړو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د حکومت لخوا شاوخوا 315 طالب اروپکي خوشي شوي دي او تېره ورځ د دغې وسلوالې ډلې د قطر دفتر ویان سهیل شاهین په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دوی هم د حکومت 20 تنه بندیان په کندهار کې د سره صلیب کمیټې ته سپارلي دي. تېره ورځ د دغې کمیټې ولایتي دفتر هم بندیانو د ورسپارلو پخلی وکړ. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د دغو بندیانو له تبادلې څخه هرکلی کړی و او د جګړې پر دواړو لوري غږ کړی و چې خپلې هڅې د نورې هم ګړندۍ کړي تر څو د سولې لپاره شته هیلې په یو فرصت بدلې شي او په افغانستان کې روانه اوږده جګړه ختمه شي. نوموړي همداراز کرونا ته په اشارې ویلي و چې دواړه لوري دي د شته ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره هم پر یو واحد دریځ کار وکړي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.